الله الرحمن الرحیم. ټیکنیکل امید ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو د تذکیرې په اندازه باندې، لکه تذکیره کې چې کوم عکسونه په کارېږي د هغې په اندازه باندې تذکیرې په سایز باندې عکس څنګه جوړ کړو، او همدارنګه د عکس بیکګراوند څنګه سپین کړو مونږه. نو دغه طریقه د هغه کسانو لپاره ده چې بیخي نوي وي په فوټوشاپ کې او مخکې فوټوشاپ استعمال کړی نه وي. نو ابتدایي ویډیو ده، انشاءالله چې ستاسو به د خوښې وړ وګرځي او انشاءالله چې استفاده به ترې وکړئ. نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او همدارنګه زموږ چینل ټیکنیکل امید هم در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په نښه باندې هم کلیک وکړئ ترڅو راتلونکي ویډیوګانو څخه هم خبر اوسیږئ. دوستانو، په ویډیو باندې شروع کوو. ما سره 2040 فوټوشاپ انسټال دی. نو دغه فوټوشاپ خلاصوم. که چېرته تاسو سره 2040 نه وي، 2040 ته لاسرسی نه لرئ، CS6 فوټوشاپ در سره وي یا فوټوشاپ 7.0 در سره وي، هغه هم په همدې شکل باندې کار کېږي، استفاده کېږي، مشکل نشته دی. دغه عکس را سره دی دوستانو. نو که چېرته زه په همدې ځای باندې کلیک وکړم هم دا عکس راځي، او که چېرته په فایل باندې کلیک وکړئ او په اوپن باندې کلیک وکړئ، کوم ځای کې چې عکس در سره وي هغه عکس انتخاب کړئ او اوپن یې کړئ، بیا هم دا عکس خلاصېږي. او که چېرته په 2040 کې دغه عکس ډریګ کړئ، راوړئ او په فوټوشاپ کې پرېږدئ، نو هم دلته راځي. راځو لومړی د عکس سایز برابرو. موږ ویلي چې د تذکیرې په اندازه باندې عکس جوړو. نو عموما په افغانستان کې چې کوم تذکیره کې عکس لګېږي هغه 3:4 کې وي. نو کرپ ټول انتخابو. دغه د کرپ ټول دی، د دې شارټکټ چې ده سی ده، نو په دې باندې هم راوستلی شو. او که چېرته سی ووهئ په کیبورډ کې هم کرپ ټول هغه چې راځي. نو په دې باندې کلیک کوو او دې ځای نه مونږ د کمپیوټر څخه د ماوس لیفټ بټن کلیک نیسو او دا ډریګ کوو تر څو پورې د عکس اندازه برابر شي. نو عکس د دواړو اوږو ترمنځ باندې دغه اندازه باندې راځي. دا عکس چې دی لږ سړی پکې کوږ ولاړ دی، نو په دې اساس باندې دغه عکس لږ تاوومه تر څو پورې عکس سیده شي. او دغه د پوزې اندازه چې دا باید تقریبا سنټر کې راشي. لږ نور هم زه د دې عکس هغه برابرومه. اوس که چېرته په کمپیوټر کې کیبورډ کې انټر بټن کلیک کړئ یا په دې ځای کې دغه د صحیح علامه کلیک کړئ، نو عکس به زموږ کرپ شي. اوس دغه د دې لپاره چې د کرپ څخه مخکې که چېرته تاسو په دې ځای کې 3 او 4 نه وي لیکل شوی، نو دلته به 3 سانتي متره ووهئ. کرپ باندې چې مو کلیک وکړ، کرپ باندې چې کلیک وکړ، نو دلته به 3 سانتي متره ولیکئ، 3 سانتي متره، او دلته به 4 سانتي متره ولیکئ. په دې ځای کې به 4 سانتي متره ولیکئ، ځکه چې زمونږ سایز د هغه سایز چې دی 3:4 کې وي. 3 سانتي متره ضرب 4 سانتي متره کې وي. بیا به عکس کرپ کړئ. صحیح شو دوستانو. اوس د دې لپاره چې بیکګراوند یې ختم کړو، نو د کمپیوټر څخه زیډ باندې کلیک کوو تر څو زوم آپشن راشي، یا په دې ځای کې دغه د زوم هغه د آپشن دی، په دې باندې کلیک کوو یا په زیډ باندې کلیک کوو او لیفټ کلیک وهو تر څو پورې زوم شي. زما د عکس کوالټي چې د کمزورې ده، ما د پینټرست څخه ډاونلوډ کړی ده. تاسو کولی شئ په ښه کیمره باندې عکس واخلئ تر څو پورې ښه صفا عکس راشي. اوس په 2040 کې موږ سره یو ښه آپشن شته دی. که چېرته دغه سلیکشن باندې کلیک وکړو او دلته سلیکټ آبجیکټ په نام باندې یو آپشن شته دی، دا یا په دې ځای کې سلیکټ آبجیکټ په نام باندې یو آپشن شته دی چې دا په دې نورو ټیټو فوټوشاپو کې نشته دی. په 2040 فوټوشاپ کې دا آپشن شته دی. په دې باندې چې کلیک وکړو، نو دغه زمونږ کوم آبجیکټ چې دی هغه په خپله انتخابوي.
دا وګورئ دوستانو آبجیکټ انتخاب شو. د دې لپاره چې موږ ریورس سلیکشن وکړو یا معکوس سلیکشن وکړو ځکه موږ دا آبجیکټ نه ډیلیټو، د دې شاته بیک ګراوند چې دی هغه ډیلیټو. نو کنټرول شفټ آی کلیک کړئ کیبورډ څخه، نو بیک ګراوند انتخاب شو. اوس که چېرته به ډیلیټ باندې کلیک وکړئ دلته آپشن راځي چې تاسو کوم شی انتخابوئ، کانټینټ پکې څه شی انتخابوئ. نو ما بیک ګراوند کلر انتخاب کړی دی دې ځینه، او بیک ګراوند کلر چې دی دا دی، دا فورګراوند کلر دی او دا چې دی دا بیک ګراوند کلر دی. نو دا بیک ګراوند کلر چې دی تیار سپین انتخاب دی، او که چېرته سپین نه وي انتخاب نو تاسو په لیفټ کلیک باندې کلیک وکړئ. په دې کې اوکې بټن وهو دا ختمیږي، او که چېرته ستاسو بیک ګراوند سپین نه وي نو په دې کې ډبل کلیک وکړئ او دې ځای دا سپین انتخاب کړئ اوکې نو دا به سپین شي. بیا د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ ډیلیټ بټن باندې ووهئ او اوکې کړئ. اوس وګورئ دوستانو د دې لپاره چې دا سلیکشن ختم کړو کنټرول ډي باندې کلیک کوو، سلیکشن ختمیږي. زمونږ عکس چې دی اوس بیخي برابر دی، که چېرته لږ سپینوالی پکې راولئ کنټرول ایم باندې کلیک وکړئ. نو کرس په نوم باندې آپشن راځي چې دا لږ بره خواته بوځي، نو زمونږ آبجیکټ چې دی یا کوم عکس چې دی هغه سپینوالی پیدا کوي، او په اوکې باندې کلیک کوو. اوس دوستانو دغه عکس چې دی بیخي تذکیري سایز ته برابر عکس دی. د دې لپاره چې دې ته بارډر هم ورکړو نو دا مکمل انتخابو. د مکمل انتخاب لپاره کنټرول ای په کیبورډ کې کنټرول ای باندې کلیک کوو، مکمل عکس انتخابي. بیا راځو ایډیټ ته، او په ایډیټ کې سټروک په نامه باندې آپشن دی. دغه فورګراوند کلر انتخابېږي. فورګراوند کلر چې دی هغه هم زمونږ سپین دی، نو موږ تور انتخابو تر څو بارډر چې دی تور راشي. په اوکې باندې کلیک کوو، دلته بیا په اوکې باندې کلیک کوو. نو زمونږ عکس چې دی که چېرته زه کنټرول ډي ووهم تر څو ډي سلیکټ شي، نو تاسو د دې عکس ته بارډر ورکړه. نو اوس راځو څنګه کولی شو چې د دې څخه 15 یا 6 یا 4 دانې عکسونه وباسو. نو فایل ته راځو، نیو فایل راخلو، او په دې ځای کې موږ 210 ملي متر او 290 ملي متر په اندازه باندې چې 300 ریزولوشن ولري یو صفحه جوړو. ځکه چې زمونږ کوم A4 هغه چې دی A4 سایز چې دی هغه 210 او 290 دی. دا د A4 په نام باندې زه ثبتوم، A4 دا به ثبت کړو. کریټ باندې کلیک کوو تر څو دا صفحه جوړه شي. نو راځو دغه آپشن چې دی یا په وی باندې کلیک کوو یا په دغه آپشن باندې کلیک کوو. دا موف ټول دی، دا انتخابو دې ځینې دا راکش کوو په لیفټ کلیک نیولو سره او په دې باندې خوشي کوو. اوس دوستانو دا وګورئ دلته یو عکس جوړ شو زمونږ. اوس په کمپیوټر کې کیبورډ باندې الټ کلیک ونیسئ او د لیفټ کلیک او د ماوس په واسطه باندې دا دې طرف ته کش کړئ تر څو بل عکس جوړ شي. اوس دواړه انتخاب کړئ. دواړه انتخاب کړئ، بیا الټ باندې کلیک کړئ او د لیفټ کلیک په واسطه باندې دا دې طرف ته راکش کړئ. نو دلته به بل هم جوړ شي. بیا په همدې شکل باندې دا وګورئ دوستانو دا 6 عکسونه شو مو سره، 6 عکسونه شو. کولی شو د کنټرول پی کمانډ په واسطه باندې کنټرول پی پکې ګاګلو سره دا موږ څنګه کړو. دې ځینې سکیل انتخابو. نور د پرنټر سیټ اپ دی، هغه په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو سره شریک کړم. دوستانو که چېرته ویډیو مو لایک شوی وي نو ضروري لایک کړئ او همدارنګه د ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.